لاست ویډیو کې موږ دا کړو چې د ایوارډز کم پیج چې هغه موږ ډپلیکیټ کو او موږ دا دغه کو برابرو ډیزاین کو د دې لپاره چې یو پلیر ته موږ گیم اساین کړو چې دا پلیر دا گیم کوي د هغې لپاره لاست ویډیو کې موږ دا موډال راوسته اوس دا موډال ایډیټ کو د هیډر کار پکې نور نشته دغه به کلوز کو د دې یو پیج کې آلموسټ زموږ زیات کار لامره په دې پیج کې دی دا پیج به موږ پاتې کو دا نور به ته کلوز کو ټیک ده او خا په هیډر کې یو کار پاتې و هغه دا دی چې دی دغه دا ټیکسټ چینج کو ایشو آیټم ورته دلته کې لیکلی شوی دا دی دلته کې دا ایشو آیټم زموږ چې اساین گیم ASSIGN داسې دی که څه اساین پلیر ټو گیم یا به زه اساین گیم ورته سمپل ولیکم برابر دی ټیک ده نو اساین گیم باندې زه دا موډال به لانچ کېږي اوس د دې دغه کار ختم شو او ایډ پلیر گیم موډال PLAYER گیم فارم او دلته کې چې کوم دی دا دی PL پلیر گیم فارم سٹارټ ټیک شو پلیر گیم موډال سٹارټ اوس دا موډال یې په دا موډال ایډیټینګ نه به کار سٹارټ کو او په دې هیډینګ چې ایډ نیو دلته کې وځو چې assign game to player ټیک ده او دا به زه دغه کم دی کې به دا ټو کې به دا ټي هم کیپیټل کم او assign game to player او اوس په دلته کې د پلیر NIC به سلیکټ کیږي ټیک ده او د گیم ID به سلیکټ کیږي او د دې یو فیلډ به کې ضرورت نشته ټیک ده نو اوس په راشو فارم ته چې فارم ته راځو نو دا به یې د ایکشن او ایکشن انکلوډز هینډلرز کې به شي چې ایډ پلیر گیم ټیک شوه یا په دې فارم ته دې پیج ته به راځي ایډ پلیر گیم ته او پلیر NIC به دا شي دا برابر دی گیم ID هم برابر ده اوس د ایوارډ نیم ته ضرورت نشته نو دا به مونږه بالکل ختم کو ټیک شو او دې ته به زه لیکم چې ایډ پلیر گیم ټیک ده دا به زموږ په کار کې زه اوس ریفریش کم او اساین گیم هم نو لیکي به پلیئر چې څومره سلیکټ شوي دي گیم چې کوم دی هغه به راځي او په کنفرم باندې زه کلیک کوم نو دی به هغه پیج ته راځي اوس به زه راشم او هغه پیج ایډ کول دپاره به کم پیج چې و ایډ ایوارډ کوم فایل چې دی هغه به زه ډپلیکیټ کوم دا دی ایډ ایوارډ دا به زه ډپلیکیټ کوم او دې له به زه نوم ورکړم چې ایډ پلیر کې دا پی کیپیټل دی سمال دی ټول ایډ پلیر ایوارډ نوم به زه دې له ورکړم ایډ PLAYER AWARD ټیک شوه دې له هغه نوم ورکړلی شو او اوس به زه دا بټن چې کوم چې کله دا بټن موجودي ایډ پلیر گیم چې کله دا بټن سیټ اف یو سیټ ایډ پلیر گیم نو د هغې نه پس بیا کوم لاجیک رن کېږي هغه لاجیک دا دی چې په دې کې پلیر NIC امټي نه او گیم ID امټي نه نو دا به ایگزیکیوټ کېږي دا کوم اف سټیټمنټ او دا انټری به کېږي ډیټابیس ته ټیک شوه سیشن ایډ ایوارډ ایرر نه دی د دې نه به دا دغه چې کوم دی دا ویریبل نیم به موږ ریپلیس کړو دلته کې کوم دوه ایرر میسیجز چې به ښایي کنفرمیشن یو ایرر میسیج دی او یو دغه نو یو به دا کاپي کم او یو به دا کاپي کم ټیک شوه نو د سکسس دپاره چې کوم ځای یوز شوي دي نه به زه د سکسس دپاره کم او د ایرر دپاره چې کوم یوز شوي دي د هغې دپاره به زه دا کم ټیک شوه او دا فایل چې دی د دې فایل لپاره به زه داسې کار وکړم چې دې فایل ته به راشم او دا به زه دا نیم چې کوم دی دا به زه کاپي کړم ټیک ده او دا نیم به هم زه ولیکم چې ریډایرکشن کېږي نو چې دی واپس هغې پیج ته بیا راځي دی به هغې پیجز ته راځي ټیک ده او اوس په دلته کې مونږه انسرټ انټو د ټیبل نوم چې دلته کې کوم دی د ټیبل نوم دی دا دی پلیر گیم
PNIC به پکاري او گیم ID به پکاري ټیک ده دا به پکې نه دغه د ضرورت نشته PNIC دا او گیم ID دا نو پلیر NIC او GID او ایوارډ نیم ته ضرورت نشته دا مو شو نو ته هم ضرورت نشته او دلته کې به انزرشن کېږي که څه ایرر راغی نو موږ ته به هغه ایرر ښایي که ایرر نه نو بیا به انزرشن کوي ټیک ده ښه اوس به دې کار وکړم زه به واپس ریفرش کړم دا پیج ته به راشم دا به زه یو پیر ریفرش کړم اساین به ووایم او دا گیم شو او دا ویلیو شو کنفرم او د دې فایل دا نوم موږ اوس هم غلط لیکلی دی نو دې کار به وکړو زه به راشم دلته کې ایکشن ته او د فایل کم نوم چې دی دا به چک کړو موډال کې موډال کم دغه چې دی ها د هینډلر فایل نوم چې دی هینډلر فایل ایډ پلیر ایوارډ ها ټیک دلته کې ما نوم دا غلطي کړې ده دا ایډ پلیر ایوارډ نه دی دا به شي چې ایډ پلیر گیم ټیک ده اوس به ریفرش کو کنټینیو نو ایوارډ ورته سکسسفولي ایډ شو دلته کې وګورو چې ایوارډ شته که نه په دې ټیبل باندې به کلیک کو او دلته به راشو ایوارډ چې دی یو ایوارډ راغی ټیک ده که زه دې سره 51 نمبر گیمز دوباره اساین کومه نو په کار ده چې دی ماله ایرر راکړي ټیک ده چې ځکه چې دا آلریډي شته ټیک ده ایرر راکړو او دلته کې انټري چې دوباره نه ده شوي اوس زه دلته کې یو بل گیم اساین کول غواړم بل گیم دا شو او دا زه دې کس ته اساین کوم اساین شو گیم ډیټابیس ته گیم راغی ټیک ده اوس په نیکسټ ویډیو کې موږ داسې کار وکړو چې دا کوم ایوارډز موږ ایډ کړو دا به موږ ځان ته ډسپلی کړو په دې ټیبل